لارې ورته وښودلې او دغه ځای له خپله بیبي م راوسته او اسماعیل علیه السلام ماشوم تېرودونکي او د مور پیغ خوړل لږ غوندې اوبې ورسره راوړې ځکه ډېرې خو راوړې نه شي او لږ غوندې ستوان یا کجوري یا کم غوچ خوراک چې هغې م راوړه ورته یې کېښوه اوس په دې ابراهیم علیه السلام ډېر ښه پوهېدی هوښیار انسان و الله فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل موږ مخکې نه هغه ته نیغه لاره ښودلې وه لا ماشوم زړه کې مو ورته هدایت اچولی و صراط مستقیم او د الله وحدانیت او د الله قدرتونه په هغې ما پوه کړی نو دا هوښیار انساني هوښیار دی ورته پته ده چې د ما بیبي به په دې دشت و بیابان کې یوازې څه کوي دلته خو په میلونو انسان نشته دا به څه کوي دلته خو خوراک نشته دا به څه کوي دلته خو اوبه نشته دغه لږې اوبه دې خلاصې به شي بیا به څه کوي دلته خو خوراک نشته ما خو لږ یو معمولي غوندې توشدان کې شی راوړی دی به ورته کېږدم یا به 15 ورځې کې خلاص شي یا 10 یا 20 ورځې کې دا به څه کوي دا اوبه خلاصې شي څه به کوي دا خوراک خلاص شي چې څه به کوي دا به څه کوي دا ماشوم نه دی ورته ښه پته ده هر سړی په دې پوهېږي دی به څه کوي یوه دویم دا دی چې دا ماشوم به څه کوي مور چې تر څو خوراک څښاک کوي خو ماشوم ته به پی وي په سینه کې خو چې د مور خوراک بند شي ماشوم ته پی بند شو ماشوم به څه کوي دی خو بیا شام تم نشي راتلی شام او د مکې مکرمې په منځ کې خو په سلګونو میلو مزل دی او نه یوازې سفر ښځه پیغله ښځه او ماشوم کولی شي دا به څه کوي او دې باندې پوهېد ابراهیم علیه السلام چې په دې لق دق بیابان کې څوک نشته مدد لم څوک نشي راشي او په دې هم پوهېدی چې دې کې حیوانات هم کېدی شي زمرین کېدی شي ماران لړمانان هم کېدی شي او دا هم ورته پته ده چې باران شي د غریبانو به څه کوي یو اونه ده اونه د ځنګلي د هغې لاندې سوري ته دوی کېنو نو د اونې به څه سوري بیا د مکې ګرمي ماشاءالله د مکې د ګرمۍ په شان د سخت ګرمۍ اړوشته دی نه مضبوطه ګرمي ده دا ټولې خبرې د ابراهیم علیه السلام په ذهن کې دي چې الله او څه کوم او الله حکم دی نو بس دې کې دویمه نشته دی د اونې به څه یخني وي څه ګرمي به دلته به څه کوي په ونه او چې باران شو نو د اونې څانګې باران نشي بندولی دا بیبي به مې څه کوي دا ماشوم بچې به مې څه کوي او چې شپه پې راشي دی به یریږي نه دا به څه کوي په شپه کې به څه کوي دا ماشوم به څه کوي او دا بیبي به څه کوي یا الله څه به کوم خو ما تاسو ته 13 جمعه ویلي چې پیغمبر په الله مضبوط ایمانی او کلک یقیني بس انسان باندې چې کلم تکلیف راشي الله دې موږ د تکلیفونو نه وساتي ظاهري تکلیف نو ته دله پکار دی چې د استقامت پیدا کړي کلک یقین په الله چې بس دا د الله د طرف نه دی او الله زما په خیر او شر ښه پوهېدی بس دې کې به زما خیر وي خو زه به پرې نه پوهېږم دې به ستې به فریادونه نه کوي بس دی به مستقیم ودرېږي دا خو اگر چې په ابراهیم علیه السلام دا الله پاک څه تکلیف نه راوسته یو آزمایش و موږ ورته آزمایش وایو په پیغمبر راځي دا آزمایشونه او رسول الله مبارک فرمایي اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل زیات آزمایشونه او د دنیا ظاهري تکالیف په پیغمبرانو راځي او بیا چې کم الله ته ډېر نږدې دی نو حضرت ابراهیم علیه السلام په دې هر څه پوهېدی چې پروردګاره څه به کوم خو د الله حکم دی نو چې الله حکم مضبوط ایمان او کلک یقین غواړي تبلیغ والا وایي که نه کلک یقین مضبوط یقین غواړي وایي که روي ښه روان شو اوس بیبي هم په له کې دغه سوچ کې پرته ده چې د خاوند خو زه راوستم او دا ماشوم بچې او دا دشت و بیابان او دا خوراک و خلاصې چې څه به کوو دا شپه به راځي اوسه باران هم کېدی شي او دا لقدت واد غیر ذي زرع هغه وادي چې فصل پکې سر نه نشته کرونده نه کولی شي نه کېږي لنګلي ابراهیم علیه السلام په زړه نرموتې روان شو بیبي ورپسې روانه شوه اے سړیا شاته مو پرېږدې
چاته موږ دلته تا پرېښودو ته رانه کوم خوا لاړه روان دی او دا بیبي ورپسې ده او مروه طرف چې کوم باب المروه دی نن سبا د مروه غونډۍ په دې طرف روان شو حجون ورته وایي یا حجون بیبي ورپسې ده ای سړیه الی من چاته متدعون مونږ پرېږدې دلته څوک دي زمونږه ای سړیه ته ما ته نه ګورې و ابراهیم علیه السلام که دی شي خو ډېر په زړه نرم دل دی ان ابراهیم لأواه حلیم خو هر وخت الله ته او جړا به کوله خو ډېر زیات نرم دل دی ماشوم بچي ته د 30 او د 100 کالو عمر کې چې چاله خدای بچی ورکړي تقریبا او بیا پیغله جینۍ ښځه څنګه به ته وګوري او جړا ورځي کدی کم دی شي دا ورپسې ده هتې مخکې دی ای سړیه پوهې مو که نه دلته دې څه له راوستو غږ نه کوي ای سړیه تا ته ویم که نه لږونې ما ته وګوره دلته چا ته تا پرېښودو من به څوک دلته ساتي دا به څه کېږي څه مسله ده پروردګاره لیکن بیبیم په الله ایمان بچی دی چا ته دې پرېښودو دلته خو څوک نشته دلته خو اوبه نشته دلته هېڅ نشته خوراک نشته دلته ځنګل دا به څه کوو هتې مخکې دی دا ورپسې ده چې د مروه غونډۍ ته ور مخامخ شو لږ غوندې مخکې شو دغه دی مخکې د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبي حضرت خدیجې کو حضور پاک هلته ډېر وخت تېر کړی دی تاریخ لیکي چې دغه علاقې ته ورسېدل نو د ښځې ته لمن کلکه شانه ونیوله ما پوهېږه که نه دی غږ نه کوي آخره کې بیبي ورته وایي الله امرک بهذا الله درته حکم کړی الله درته ویلی دی نو حضرت ابراهیم علیه السلام په خوله غږ ونه کړو خو سر یې داسې وړته او الله راته ویلی بس زه په مخه دی ښه خو الله به مونږ نه ضایع کوي الله به زمونږ مدد کوي دې ته مې ایمان وایي ښځه د پیغمبره نه ده د پیغمبر بیبي ده ژوند یې د پیغمبر سره تېر کړی دی چې کم اثر د ابراهیم علیه السلام و هغه د حضرت هاجرې په زړه کې پروت دی بس فوراً وایي الله به مونږ نه ضایع کوي بس ځه په مخه دی ښه چې د الله په حکم دی موږ هم ورته تیار ابراهیم علیه السلام بره لاړ او چې دا ښځه بچي ته پناه شو یو غونډۍ ته وخته او الله ته یې لاس پورته کړ چې د دنیا ټول اسباب ختم شي نو چغه به الله ته و ډاکټر ورته وایي بس بابا دې نور نه جوړېږي لا علاجه بیماري ده بس کور ته دی څه وایي ورته دوا ورته کړه ډاکټر ورته بچی نه نور نه جوړېږي ښه بس ځه دوا کوه مور دې نور نه جوړېږي ښه اسپتال کې وخت مه تېروه چې ګړېږي او دوا ورته کوه ډاکټر هم اخره کې تا ته وایي دوا ورته کوه نو د اول نه ولې دوا نه شروع کړې علاج هم کوه دوا کوه ابراهیم علیه السلام لاس الله ته اوچت کړ او څه وایي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع الله خپل بچي مې په یو دشت و بیابان کې پرېښودل رب العالمین اسکنت من ذریتی دا مستقل ځای شو سیل نه مې نه دي راوستی یو میاشت له نه دي یو 20 ورځو له نه دي یو 20 ورځو نه نه دي الله تا ما ته ویلي دي اے پروردگار ربنا دا رب لفظ ډېر مزېدار لګي اے پروردگار ربنا رب څه ته وایي هغې ذاته چې ته ماشوم د مور په ګېډه کې لویې او بیا یو خشته وجود وله ورکې مزېدار او بیا د مور د ګېډې نه بهر ورسي مور ګېډه کې الله پاک څه نه کوي دې ته رب وایي ایصال الشیء الى کماله شیئا فشیئا یو شی رو په قلار چې کمال ته رسوي دې ځان ته رب په معنا د مربي ربنا زموږ مور ګېډه کې زموږ هېڅ کار نشته نه لاس خوځولی شي نه څه الله د مور ګېډه کې څه کوي دا د انسان لومبی سټیج دی دا د انسان لومبی حالت دی د مور ګېډه کې سته اختیار نشته ته مجبور محض سته اختیار نشته الله خپل اختیار چلی د رنګ فیصله درکوي چې رنګ به څنګه د
د صحت فیصله ده د کې جوړون به پیدا کوم روغ به پیدا کوم کون به پیدا کوم که په وګونو جوړ به پیدا کوم او مخ شکل به خولي وي که خشته وي حسن او د قبح فیصله هم دغلته الله کوي او د جون فیصله هم د مور په ګېډه کې الله کوي د عمر به څومره او د دې فیصله هم هلته کې رب العالمین کوي روزي به څومره خوري دا ټولې فیصلې هلته الله کوي قد به څومره دی به لوړ وي لمبا یا اوږد وي او یا به دې کم قد والا پس قد وي رکوټې قد وي دی به سرخ پیدا کېږي دی به نرۍ پیدا کېږي او دی به وروستو څه کوي دی به هدایت قبلې او که به نه قبلې زما هدایت دی به سرکشی او که دی به د الله تابعدار وي د لاس به څنګه پې به څنګه رنګ به څنګه خېټه به څنګه وجود به څنګه د ټولې خبرې د مور په ګېډه کې درته برابر شي نو ربنا دامانا خیره بدل بیا چې د مور د ګېډې نه پیدا شي دویم سټیج دویم حالت شروع شو دا تر مرګه پورې وي څلور حالت په انسان دي دو په دنیا کې او دو په آخرت کې دا بل حالت شروع شي راپاسي دې وخت کې څه دی خپل لاس پې بیا خوځوي الله طاقت شي په لاسونو کې الله په سترګو کې الله غاښونه راخیږي ویښته راخیږي الله تعالی ولرو نشونما کوي دې انسان لا سدي خپل لاس وخپې الله په دې لاس وخپو کې طاقت ورته جي دې ذات تسوي رب وته وي ربنا یو ټکی کې لوی صفه ده اے زمون ربا ربي نه وایي چې زما ربا ربنا زما مربي زما د دې بیبي مربي زما د دې ماشوم مربي او د دې ټولو کائناتو رب پروردګار او رب هغې ته وایي چې ډوډۍ به مو ورکوي رب هغې ته وایي چې اوبه به مو رب به لویوي هم رب هغې ته مو چې د تکلیف نه به بچ کوي رب هغې ته مو چې فایده به ورکوي ربنا انی اسکنت من ذریتي ما بال بچ پرېښودل دلته اوسېدو دپاره پرېښودل بې وادن په داسې وادي کې غیر ذی زرع پروردګاره فصل نشته غنم جوار خوراک لوبیا چڼه هېڅ نشته سلام یې پرېښودل الله ورته ویلي و مخکې نه ورته الله ویلي و بوځه دلته به یو کور جوړوم پته و په ده باندې هغې کې به عبادت کېږي ابه داسې کوري چې د ټولې دنیا خلک به هغې نه را رواني ابه داسې کوري چې که پابندي ولګېده خلک به پریشاني کورونا پابندي نه نن ټوله دنیا پریشانه ده که نه ده ابه داسې کوري چې خلک به لکونه روپۍ لګوي خپلته به ځان رسوي ابه داسې ګوري چې منځ کې څوک مشرق مغرب کې دی نو مخ به هغه ځای ته کوي ابه داسې ګوري چې د هر چا په زړه کې به الله د هغې محبت واچوي عند بیتک المحرم الله ورته ویلي د برکت ذات هلته مې پرېښود ځکه نښې خو وې ربنا لیقیموا الصلاة چې د عبادت وکړه دغه کې ابراهیم علیه السلام په دومره تکلیف کې هم لګیا دی او څه وایي لیقیموا الصلاة الله دې لپاره پرېښودل ستا کور سره جومات ته چې څوک ځي عبادت ته ځي که نه لکه جومات ته څه ځي خلک عبادت ته ګپ شپ له څوک جومات ته ځي جومات ته خلک عبادت ته ځي نو دې جومات کې مې پرېښودل عبادت لپاره چې دې پکې عبادت وکړي فجعل افئدة من الناس تهوي اليهم خدای لق بیابان کې مې پرېوتل دې ته خلک راوله د خلکو وړونو کې مینه واچوه دې کور سره د خلکو وړونو کې مینه واچوه زما دې ښځې بچو سره د خلکو زړه کې محبت واچوه الله دې له څوک راوله ما باندې خو دې پابندي ولګوله چې زه شام ته زه خو دې ترې روان کړم خو خدایه دې له څوک راوله الله یوازې به دا زما ښځه بچي څه کوي پروردګار د دې ژوند به څنګه تېرېږي خوراک سره د اوبو سره څه به کوي بیماران شي دا به څه کوي اوبه باران کې به څه کوي پروردګاره فجعل افئدة من الناس او علماوی فجعل افئدة الناس نه دی من الناس لفظ دی وی که افئدة الناس ویلې وی دعا قبوله ده ټوله دنیا به بیا تله ځای به نو بیا افئدة من الناس تهوي الیهم چې ورته راشي وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الله میوه ولا ورکا بچې میوه ولا ورکا غنم جوار نه غوښتل میوه غوښتل زمونږ طالبان اقتضاء النص ورته وایي وایي بعضې طالبان داسې خوشطبعه دا خبره کوي او بعضې استادان او علما وایي ډوډۍ پکې خپله راله وایي ځکه چې میوه ډوډۍ نه پرځي وایي
هلک ډوډۍ وخوري وروسته ورپسې میوه خوري نو ډوډۍ پکې خپله راله غنم جوار پکې خپله راغل هلکه څوک چاته وایي راځه که نه لږ فروټ در باندې خورم نو تش فروټ پې نه خوري مخکې ډوډۍ پې خوري که نه یا څوک چاته وایي راځه یو پیاله چای در باندې څکم قهوه در باندې څکم نو چې بوی دي کور ته نو تشه چای پې نه څکي چای نه مخکې بیا ډوډۍ ورباندې خوري ډوډۍ وایي پکې خپله راغله او میوه هم پکې راله داسې جامع لفظ میوې د بله ورکه فارزقهم من الثمرات میوې دې لپاره نه چې دا لوی شي موږ خو چې دعا کوو دې لپاره یا الله ډوډۍ راکړي چې صحت مې ښه شي موږ دا یا الله اوبه راکړه چې صحت مې ښه شي یا الله کور راکړه ښه مزېدار چې زه پکې ښکلی ژوند تېر کړم نه 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 ابراهیم علیه السلام دا نه وایي وارزقهم من الثمرات الله میوو غوندې روزي ورکړه لعلهم یشکرون چې ستا شکر ادا کړي واه واه پته ولګېده چې خدای نه شی غواړې دا ورته وایه چې خدای د شکرې طاقت راکړي او چې خدای یو شی درکړي نو شکر به ادا کوې الحمدلله به وایې اوبه چې څکې تاسو به چې ته الحمدلله وایې الحمد هر ګوټ سره وایه الحمدلله چې تکړې هر نوړی سره وایه الحمدلله رسول الله مبارک چې به اوبوس کړی وی الحمدلله شروع به یې کړی بسم الله روټۍ خورې وی بسم الله روټۍ ختمې نوړی اوچتی وی الحمدلله خوراک به دې هضم هم شي صحت به هم ښه شي الله به هم خوشحاله شي کله خبره پته لعلهم یشکرون دیم ویلو شو چې الله د دوی وجودونه پېښه شي دیم ویلو شو چې الله لوږه به ختمه شي دیم ویلو شو چې الله طاقتمن به شي دیم ویلو شو چې الله دا بچې به پې زلمي شي نه 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 روزي دې له نه ده لعلهم یشکرون الله چې دې ستا شکر ادا کړي د نعمت مقصد شکریه ده چې ته شکر ادا کړي دا دوی وکړو په ډېره ژړا د خپلې ښځې او بچي نه رخصت شي لا بیبي راله د ونې لاندې یوازې لخ لخ بیابان کې پرېوته خلک وایي خو ما تکلیف دی جي داسې تکلیف تېر شوی دی کوم ابراهیم علیه السلام دی مونږ نه شو برداشت کولی مونږ به د خدای نه سوال کوو چې الله مونږ د ازمایښونو ساته مونږ نه شو ټینګېدی زمونږ مثال د نری جامې د یو ډب سره شلېږي مونږ نه شو ټینګېدی ابراهیم علیه السلام و چې هغه ټینګ شو د هغه بیبي وه چې هغه دې تکلیف ته ټینګه شوه د هغه ماشوم بچی دی چې دې تکلیف ته ټینګ شو موږ نه شو ټینګېدی ښځه بیبي بچي له پی ورکوي خوراک ورسره دی اوبه خلاصه شي خوراک هم خلاص شو ستوان متوان چې څو هم لاړل ختم شي هغه غټه میخ مشره ښځه ده هغه ګزاره کوي بچي ته پی ختم شي اوبه هم نشته چې بچي له خوله کې واچوي ټېډرې میډرې نشته ماشوم ته پی ختم شو د ماشوم دپاره پی نشته کوم ځای نه پی راشي هېڅ نشته ماشوم په ژړا شو دا وخت په مور تېرېږي زما رو ماشوم ژړا شروع کړه اسماعیل علیه السلام او مور پریشانه ده چې اوس به څه کوم اوس خو به دا ماشوم زما د مخې نه تړتکې وایي او سا به دې وایي دې بچي سره څه وکړم نو دا بچی په ځمکه باندې څملی او د هغه اونې لاندې او خوا کې نږدې وړه غوندې غونډۍ وه د صفا هلته لاړه خوا کې ورسره غټ غرم شته جبل ابي قبیس دې خوا بل جبل غرم شته جبل قعقاعان خو هغې ته نه شي ختې غټ غرونه دي دې غونډۍ ته وخته خوا کې ورسره لارې تېرې شوي د ساروانانو لارې وي پخوا به مونږ هم د ساروانانو لارې وي هغه چارصدي نه ده نعماني مدرسې نه لاندې په دې مقبره کې یو زړه لار را روانه او د عثمانزو د کلي ته هلته کې د تختو پل دی دې ته به د ساروانانو لار وي دې ساروانانو دې کې ساروانان اوښان څرونکو ته وایي اوښانو والا به په دې لاره تېرېده پخوا خو دا لارې وې نو د دې مکه مکرمه باندې لارې تېرې شوې وې چې د شام نه او د یمن نه یا د نورو علاقو نه به خلک تلل نو په دې لاره به تېرېده نو دا هغه غونډۍ ته خېږي او دا لاره ګوري چې څوک شته که نشته نو صفا ته ورسېدله نو یو خوا بل خوا ګوري هېڅ نشته هېڅ
نو روانه شوه مروه ته خیجي هلته بله لاره ده هلته ګورم که په دغه لاره کې څوک مسافر روان وي لږې اوبه ترې غواړم لږ ما سره مدد وکړي نو هلته لاړم نو چې غونډۍ ته به وخته بچو ته ښکارېده چې راکوبه شوه بچې به ښکارېده نو لار کې دې میانځ کې لږ غوندې یو خوړ و هغه لږ جور و هلته به بچې نه ښکارېده نو منډه به یې کړې خوړ کې به یې منډې کړې نو چې بره به وخته خوړ ته نو بیا به یې بچي ته هم کتل چې بچې خو مري بس خبره خلاصه د ټوپونه وي تړڅکې وي لاسونه اوچتوي حدیث کې دغسې دي ټوپونه وایي اوړي راوړي حدیث دا معنا اوړي راوړي نو ورسېده هلته مروه ته هلته ګوري بیا څوک نشته مور ده که نه مور ډېر زما وروڼو مور په بچي ډېره مهربانه ته مو ډېر قدر کوي مور ډېره په بچي مهربانه د مور چې د چا مور جمدې وي نعمت یې وګڼئ د خدای بندګانو زور والا وکړئ چاپي والا وکړئ خطرې وکړئ تتې وکړئ ډوډۍ والا ورکې خوراک والا ورکې دارو والا ورکې جون کې ورې د دنیا هم برکت او په آخرت کې د ښځو مه منئ د ښځو مه منئ د مور قدر ښځه به راته سل او شل د دروغو جوړې کړي مه منه د مور قدر وکړه د مور عزت وکړه چې الله در باندې مهربانه دی او چې دا مور دې لاړه لوی نعمت ته نه لاړه ته به ګرځې او مور به پسې په لپو دواګانې کې یو در روانې وي در اوس نو شاته ګوري مروه ته وخته هېڅ نشته نو بیا راله صفا ته نو دغه میانځ کې چې خوړ به وایي کې به یې منډه کړه بچې به دې پناه شو نو بیا صفا ته بیا مروه ته نو اووه چکرې ووالې مروه ته وخته اوس الله پاک په حاجیانو او په عمرو والا د اووه چکرې لازمې کړي او چې څنګه بي بي حاجرې کوم ځای منډه والې دا هلته به منډه وایي هغه ادا الله ته خوښه شوه ادا خوښه شوه منډه کې څه چل دی په منډه خدایي نه زیاتي لیکن تا ته ښایي دې کې فلسفه دا ده تا ته چې منډه وی نو حاجره به ته یادېږي بي بي حاجره چې دا منډه وی د بي بي حاجرې هغه ازمایش به راته یادېږي چې دا منډه وی د بي بي حاجرې هغه تکلیف به در یادېږي چې دا منډه وی د هغې صبر به درته یادېږي چې دا منډه وی د خدای پاک امتحان به درته یادېږي او چې دا منډه وی نو بي بي حاجرې له چې الله کوم انعام ورکړی دی هغه به یادېږي نو ستا وجود کې به الله هغې کړي دي ښځه ذات به مسه کړي د شام نه د بادشاه کور کې لویه شوې جینۍ ما څه وکړل که زه د تورنځو نه چاته دی نه د سوات نه او د بونیر نه او د بنو د یو علاقې نه لاړم او بیت الله نه خو د لرې دی نه د اوس خو بازار هر څه شته هغې کې پیسه چې اووم چکر باندې مروه ته ورسېدله یو اواز یې واورېد نو زر یې دا غوږ داسې کړې او څوک شته څوک یې ما سره مدد وکړې بچې مې دی الله دا چې څوک ما سره مدد وکړي بیا یې اواز واورېده نو بیا وایي دې خپل ځان ته وایي ځان ته زړه کې وایي چې ته چپ شه که نه متوجه شه که نه چپ شه معنا یعنې متوجه شه که نه متوجه شه اواز د کوم طرف نه راځي یو خوا بل خوا ګورې هغه اواز پسې څوک یې اخېستي مدد را سره که تا سره سم د مدد شوي مهرباني وکړه ماله راکړه بچي مري راته خدای خاطر وکړه څوک یې اواز کوم ځای نه راځي زما اواز اورې لږ مهرباني وکړه جواب راله راکړه جواب نه راځي های های خو چې دې خواته وکتل بچي ته نو یو سړی ورسره ناست قدرتی الله یو مارغه پیدا کړی دی هغه به راګرځي زه بس بچې مې مړ دی مارغان خو مړي دی راځي مارغه والا راغلی او سړی ناست چې دا سړی څوک دی او دا اواز جوړ هغه ځای نه راغی هغه ځای نه غریبه پیسې اوچتې کړې په منډه را روانه ده لمن ورپسې راښکې شي چې څنګه راورسېده بچي له سړی غیب شو وایي د خدای بنده څوک یې ما سره مدد ولې نه کې زما بچي سره مدد نه کې ته څوک یې چې ته ما نه لاړې اوهو مارغه ګوري زه بچې مړ سړی څوک حضرت جبریل علیہ السلام ګور الله مدد کې ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا الله مدد وکړي بچا هم تکلیف راشي که نه صبر دې وکړي
کنم کې صبر وکړه او تکلیف کې الله ته رجوع کا او الله ته جړاو کا زمونږ بغیر د الله د ذات نه هیڅ سره زمارو نشته نو خپل کار سرته نشو رسو زمونږ په خېټه دل راشي نو یو ډاکټر نښه کېږي نو بل لده نښه کېږي نو بل لده نو اسلام آباد ته ده نو یو خوا بل خوا منډې ترړې جوړې کړه ډاکټر هم ویل څه ووایم نو څه وکړم در سره په دا روړه ستړی شو نه جوړېږي یو زوی په یو لور په ښځه تکلیف راشي څه به کوو تکلیف راوستونکې الله دې لرې کوونکې هم الله دی مونږ به الله ته چغه وو او بیا د مارونو مونږ مسلمانان یو الحمدلله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو نو مونږ ته چې الله او رسول کم تعلیم راکوي په هغې عمل وکړو نو مونږ به چا ته چغه وو الله او الله زمونږ سره ده په مونږ ډېر مهربانه ده زمونږ ستاسو مونږ خو یو مسلمانان کافر خو ځان له د دنیا اسباب دې منډې ترړې وایي زمونږ خو هېڅ هم نشته مونږ الله ته محتاج یو زمونږ یو د الله د ذات نه بله سره نشته مونږ خپل رب ته م وایو چې یا الله زمونږ ته بس بل څوک نشته زمونږ ته الله ستا د ذات نه بغیر زمونږ هېڅ سره نشته پروردګار خدای مونږ د هر قسمه پریشانو نه وساتي غمونو نه وساتي پروردګار نو را منډې کړې خپل بچي له جبریل علیه السلام راغلی دی دا د خپې اوچته کړه په ځمکې له روبرو او یو روایت کې دي په وزر یې دا ځمکه وواله الله اوبه پیدا کړې او بیا جبریل علیه السلام په خپلو لاسونو کې اوبه رالي په اسماعیل علیه السلام له خوله کې څاڅ کېږي هغه جړه قلاره شو مور خو یې مړ دی جړه قلاره ده او مارغه تاویږي مارغه تاویږي جړه قلاره شو او بیا پې اوس کې د زمزم اوبو کې الله پاک ده اوبو کارم کې پیدا کړی تندم ختمی او لوږ هم ختمی زیات یې څوک نشي څکولی د لوږې د ختمولو طاقت هم الله پیدا کړی چې څنګه راله شپې ټپۍ قلار دی جبریل علیه السلام تللی دی نو بی بی حاجرې زر زر بندی واچوله داسې ګوتې ووهلې چې دی لږ جوړ شي بندی چې دا اوبه رانه بل خوا ونه بیږي رسول الله او زم 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 بند شه بند شه بند شه حضور پاک فرمایي یرحم الله ام اسماعیل الله یې د اسماعیل په مور باندې رحم وکړي که دې ته بندې نه وی اچولی نو زمزم به نن د دنیا ګوټ ګوټ ته د اوبه رسېدلی د چینو په شکل کې هسې خو رسېدلی دي خولې مبارکې انداسې لفظ وتی دی چې رسېدلی هم دي او بیا په لپ اوبه رالي او هغه مشکې ورسره کم خاوند راوړو ابراهیم هغې کې اچوي چې اوبه رانه داسې نه شي مشکې ده ډکه کم نو چې لپ اوچتې نورې اوبه را پیدا کېږي چې لپ اوچتې نورې را پیدا کېږي چې لپ اوچتې نورې پیدا کېږي او الله اوبه زیاتوي خوراک کارم شروع شو او د تندې کارم شروع شو زمزم سره لوږ هم ختمېږي او تند هم ختمېږي الله مدد کوي اوس که نه کوي ابراهیم علیہ السلام بچی سره دی مدد ونه کی الله بی بی حاجرې سره به مدد نه کوي ولې به نه کوي او حضرت اسماعیل علیہ السلام سره هغه اسماعیل علیہ السلام چې الله ته پته ده چې دا بچی به لویومه دا به لویومه الله ته پته ده چې دی به وادم کوي او الله فیصله دا کړې ده چې دله به بچي میلاویږي او الله دام فیصله کړې ده چې د دې اسماعیل په اولاد کې به محمد مصطفی هم پیدا کېږي دا الله فیصلې داسې سختی براولم تکلیف براولم خود داسې انعام به ورکومه چې داسې انعام به مې چاله نه ورکوي دې اسماعیل نه پیغمبر به جوړ د دې بیت الله امام به دې جوړ دا اسماعیل به د چړې تم غورځېږي د دې اسماعیل په اولاد داسې ملغلره به پیدا کېږي د په اولاد چې قیامت پر ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله دربار کې ولاړی نو اسماعیل به فخر نه کوي ابراهیم به فخر نه کوي زمونږ بچی دی زمونږ بچی شفاعت کوي د مصطفی
د امت دپاره لګیا د سجدې لګوي نن زمونږ د نوسي د نبي علیه السلام مبارک امت غوندې ډېر امت جنت ته بل څوک نشي تلی رابلی هلکه نیکه په نوسي فخر کوي که نه داسې بچې خدای پاک وله ورکوي هغه اوبه وې په لاره یو قافله تله د جرهم قبیلې هغه قافله چې مارغان یې ولیدل نو دې قافلې سره به یو ډله داسې وه چې هغوی به مخکې د قافلې نه تلل دې قافلې نه به یې د دمې ځای کتل پخوا هم که ستاسو خیال و د خانه بدوش به تلل نو یو ځای کې به یې خیمې ښخې کړې لسو شلو ورځو له میاشتو له خو هغه ځای کې به یې خیمې ښخولې چې د هغوی د خوراک انتظام او د اوبو انتظام اوس خو ټول پټي آباد شو پخوا خوشحالې وې که دا ټول خانه بدوش او دا ګډو چیلو خان دا به راتلل زما د یادو په دې دشتو کې دې پټو د علاقه کې به دغه ځای کې به پراته نو دا به یو ډله وه نو چې هغوی وګرځېدل چې هلکه یو ځای ګورو چې دلته دمه شو قافله ستړې ده نو ویې کتل دلته خو هلکه مارغان دي مارغان خو هغه ځای کې چې کوم ځای کې اوبي دې علاقه باندې خو مونږ ډېر تېر شوي یو دلته خو مونږ چې ته اوبه نه دي لیدلې چې رالل ویې کتل حضرت حاجره د ماشوم بچې دې اوبه دي زر یې هغه خپل مشرانو ته ووایي چې دلته خو اوبه دي یو زنانه ده او ماشوم دی ورسره هغوی هم حیران شو رالل ته څوک یې حاجره مې نوم دی دا مې بچې زه ګورې د ابراهیم علیه السلام پیغمبر بیبي ما ښه دلته یې موږ روستی یو دلته به د الله کور جوړېږي هم موږ له ځي راځي هغې ویې یاره موږ سره دیره کېږو خبرې د اوبو دي موږ به دیره شو او د ګډو چیلو خو ځنګلي علاقه کې ځنګلي خوراک ډېري مهرباني وکړه وی بلکل دیره شي اوبه به اوم ګورې په اوبو به ستاسو حق نه اوبه به ځمئ سکے تاسو وګورئ اسه نه چې ماته بدراهه کې او اوبو باندې قبضه ونه کې وی بالکل اب کې دی راشي الله ولا خلق راوستل کنه یمن ولا خلق راوستل الله یمن د مکی خلق هم د جرهم اولاد دی یمن او د مدینه انصار یمن نه راغلي دي الایمان یمان ابراهیم علیه السلام کله کله راځي او د دې خپلې بیبي او د دې خپل ماشوم معلومات بیا لاړ شي بیا راشي بیا لاړ شي بیا راشي بیا لاړ شي او معلومات یې حتی کې ماشوم لوی شي دا نه چې راشي او ځي فورا نه دی رہی دلته میاشت به هم دی رہی پته نه لګي تاریخ کې احادیثو کې ذکر نشته خو یو ځای ته چې سړی خپلې ښځې بچي له لاړ شي نو دا نه چې ګنې شپو کې بیا ځي کله به داسې هم کړي خلک تلوارې وي نو شپو کې او بیا ځي دوه شپو کې بیا ځي څوک میاشم تېره کې شلم تېرې کې راوغی تېره به بیا ولاړ هلته ولا خدای بل بچی راغه بلې بیبي نه ورکړې اسحاق یې نه ګوره الله بادشاه دی که نه هلته تکلیف هلته ولا خدای دلته ردي بیبي نه اسماعیل ورکړه هلته د بلې بیبي نه ولا خدای اسحاق ورکړه اسحاق علیه السلام او الله په هغې څه فضل وکړه اسحاق له خدای بل زوی ورکړه اسحاق علیه السلام پیغمبر زوی یعقوب علیه السلام هم پیغمبر او یعقوب علیه السلام له خدای بل زوی ورکړه یوسف یوسف علیه السلام هغه هم پیغمبر الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم رسول الله مبارک فرمان سلور پیغمبران یو د یو دی بل د بل بل دی باندې خدای بیت الله جوړ کو پاغي خدای بیت المقدس جوړ دې نه نعمت بل کې دي ان اولى الناس بابراهيم الله پیغمبر مبارک حق فرمایي چې ته او استاد للذین تبعوا او استاد چې څومره امتیان دي دا ابراهیم ته ډېر نږدې دي دا غ دین زموږ دین دی معمولی غوندې په جزئیاتو کې اختلاف 1200 کالو ته عمر رسید ابراهیم علیه السلام راغی امې د اختر نه مخکې جمعه کې دغه حلالولو واقع درته ویلې ده دوباره درته نه بچې د چیزو او ما خوب لیدلې ده د حلالو لاړ قرباني هغې په دې هغه قسم اختر نه مخکې کړې ده ګډ الله راوسته هغه هم خدای پاک وره د تکلیف نه پس راحت راوسته ګډ راغی ګډه ده
مقصد زما د دې قصې نه سره تاسو مشغولو منه الله قرآن کې ذکر کړی د ابراهیم علیه السلام واقعه یو ځل نه بار بار ذکر کړ څه لپاره چې آزمایش پې راغی صبر وکړو په تاسو مونږ به هم آزمایشونه راځي صبر وکړو خو ګورې دا به نه و چې خدای راولې نه ګورې هغه ورته ټینګېدي چې مونږ نه شو ټینګېدی مونږ وایي خدای ساتي او دویمه حکمت پکې څه دی هغه ازمایش راغی صبر یې وکړو الله داسې نعمتونه ورکړل د آخرت مرتبې خو پرېږده وه په دنیا کې الله داسې نعمتونه داسې خوشحالی داسې برکتونه چې نن یې دنیا یادوي چې وګوره ابراهیم علیه السلام له خدای زوی ورکړو حضور پاک یې په نوسو کې شو او پیغمبران بچي وله خدای پاک ورکړل او بیت الله پې خدای جوړ کړو او بیبي هاجرې سره الله زمزم غوندې اوبه د هغې د وجې نه خدای پاک پیدا تکلیف سره راحت بھائی انشاءاللہ صرف دومره به ذهن کې واچوي چې کوم مصیبت زده دی او تکلیف زده دی ابراهیم علیه السلام دې ځان ته رامخکې بیبي هاجره دې ځان ته رامخکې کړي اسماعیل علیه السلام دې ځان ته رامخکې کړي او بیا دې سوچ وکړي چې هغې له خدای په هغې انجام بهترین ورکړه موږ له به خدای بهترین انجام راکړي ښه میوې سره به الله راکړي بوټي ته به تکلیف تېری نو چې بیا هله به میوه ته اخلي چې تکلیف دې تېر نه کړي میوه ته نه شي اخیستی فصل سره به تکلیف تېری نو هله به غنم ریبی او چې تکلیف دې تېر نه کړي نو غنم نه شي ریبل نو تکلیف خلک